نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری صحابه کرام ته فرمایل، حدیث ته مسلم کې راغلی دی، صحیح مسلم کې، ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی عقیق، پتاسو کې کم یو تندا خوخی چې سحر وختي د لاړ شي بطحان او عقیق علاقه ته، دا دوا خړګي وی په مدینه کې، د مدینې نه بهر وسم موجود دي، فیاتی منه بناقتین کوما ویلی، او دا غزینا دو خراول چې غټ غټ قبونه غټ غټ قبونه راغي، دا په عربو کې قیمتي وخه وي، دو خراولي دوا، فی غیر اثم ولا قطع رحم، بغیر د ګناه نه چې چانه پټی کړي نه او چا سب کې خپل ولی کټ کړي نه، خرو غیر مټي بالکل صفا ستر چې چا په حق نه متعلق، دو خراولي چې غټ غټ قبونه، دا کم یو کس بتاس کې خوخی. صحابه مونږ یا رسول الله نحب ذلك، مونږ دا خوخو چار سړی سار وخت دو خراولي، د یو قیمت ته معلوم دی، یو قیمت څومره دی؟ یو قیمت په نن دور کې تقریبا 2 لک روپۍ یا 2.5 لک روپۍ باندې یو وخت دی، زه 2 لک روپۍ کا، یعنی هر یو تن پتاس کې سحر وخت لاړ شي دو خراولي، یعنی 4 لک روپۍ سار وخت دا ځان له وګټي، ویل هر یو په من کې دا خوخی. نبی وته آسان کار دی، افلا یغدو احدکم الی المسجد، پتاسو کې یو تن سحر مسجد ته ولی نزی، فیعلم او یقرا آیتین، چې دا ازدکی یا ولولی ځان له بلته وخی یا ځان له دو آیاتنا من کتاب الله عز وجل، د الله کتابنا، خیر له من ناقتین کوماوین، دو آیاتنا سحر په مسجد کې ولولی داله د دوه اوخونه بهتر چې غټ غټ قبونه ای، وثلاث خیر من ثلاث، 3 آیاتنا د 3 اوخونه بهتر، واربع خیر من اربع، 4 آیاتنا د 4 نه بهتر، 4 اوخونه بهتر، ومن اعدادهن من الابل، او اخوا چې څومره شمارې د اوخان نه اقونه دا بهتر، 10 آیاتونه ولولي د 10 اوخونه بهتر، 10 آیاتونه ولولي 10 اوخونه بهتر. اے نور اخوا څه کوو منګه، 10 آیاتونه ولولو منګه، 10 یا 50 آیاتونه، 50 آیاتونه په 15 منټه کې لوستل کی، 10 منټه کې لوستل کی، 10 منټه یې والزا په 10 منټه کې 50 آیاتونه چې موږ ولولو د 50 د اوخانو نه چې هغه غټ غټ قبونه یي، نو تقریبا 50 اوخان چې د هر یو 2 لک روپۍ قیمت شو، دا څو شوي؟ دا خو څه 2 کروڑ روپۍ شوي، دا خو څه 2 کروڑ روپۍ شوي، یعنی په 10 منټه کې منګه دومره ثوابونه حاصلولی شو لکه چې 2 کروڑ روپۍ منګه صدقه کړې وي. سبحان الله. ضعیف روایت نه دی، صحیح مسلم چې اتفاق په علماء کړي، صحیح مسلم حدیث میں ته وي، اسی په ایمان وي. دا خبرم چرته په ذهن کې راغلی ده، د یو کس په ذهن کې دا خبره نه راغلی چې سار جمع لاړ شم، ځوان به څوک پاڅي، ځوان به څوک جمع ته پاڅي، ټوله شپه فیسبوک ستړی کړی دی، ټوله شپه گپ شپ ستړی کړی دی، بله سار مانځه ته څه پاڅي او دی به جومات ته لاړ شي، ماله بالته 2 آیتونه 3 آیتونه ولولي. څومره آسان ثواب په ایمان یې وی، دومره ثواب بل څه کې موږ ته میلاوېدلی شي چې په 10 منټه کې د 2 کروڑ روپو ثواب ماته میلاویږي، 50 اوخان ماته میلاویږي. او آسان پنکې لاندې کېنه، قرآن کولاو کا او 10 منټه تیر کا، دا څومره ګران کار دی؟ هیڅ ګران کار نه دی. شیطان منګه نه پرېږدي، شیطان کله یو کار را مخې ته کړی، کله بل کار را مخې ته کړی، د شیطان دا زړه وچوئ زمانونو، عزم وکئ، نن عزم وکئ چې انشاءالله سبا نه به زه دا شروع کومه، سحر به جمع لزمه، یو 10 منټه به زه ورکومه قرآن له، او په دې کې به زه یو 50 آیتونه خو خامخا لولمه. د شیطان دا زړه وچوئ، دشمن دی ستاسو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی ونیسئ. د شیطان زړه بچو ګورئ، د دشمن خلاف خلق هغه کار نه کوي چې دشمن ته به تکلیف میلاویږي، وای د قصد کوم چې دا زړه ولا وسوسم، وای راشي د شیطان دا زړه وسوسئ.